شریف او یو جلد مسلم شریف مکمل هغه خپلو شاګردانو ته په دغه مدرسه کې هغه درس کړی و. زه اوس د هغه علماو استاد محبوب العلماء ډېر صفتونه ورته نه ورکوم ځکه بیا سړی ګناه کې راځي، خو دومره به ووایم زه شیخ حماسي صاحب ته په ډېر ادب او احترام بلنه ورکوم چې هغه مایک مخې ته تشریف راوړي او حاضرینو ته د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. مایک ته تشریف راوړي استاد العلماء محبوب العلماء الشيخ الحديث حضرت مولانا الشيخ عبد الحميد حماسي صاحب مد ظله العالية وحفظهم الله. الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ټول علماء شيوخ بمجلس ټول ګډونوالو، اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټول میلمنو ته پر اغلاس وایو الله پاک دې تاسو ټول هر کله راولي او کېدای سي هغسې میلمهپالي دې تاسې نه ایسوي لکه څنګه چې تقاضا وله، خو خیر د کله داسې وي چې زموږ د کلي خلک بلکې تنا د موږ د ساحاتو د کلي خلک نه د بیاخیلو او دا نږدې ګاونډي کلي ټول موږ سره په دغه مجلس کې شرکت کړی ده، نو هغوی ټولو موږ سره قرباني کړې. نو د دې د انسان د هغه نن دا وځي چې سړی دې څومره ترتیب برابر کړي. الله پاک دې تاسې ټولو سره کوو چې الله مو جوړ کړي. یو دوه درې لنډې خبرې کوم. مسلمانانو ورونو، د مجلس ټولو ګډونوالو ورونو، رسول صلی الله علیه وسلم وی علماء د انبیاء وارثین دي. نبیانو پیغمبرانو خلقو ته روپۍ او مال په میراث نه ده پرېښودلی، علم یې پرېښودلی. نو علماء د انبیاء وارثین په علم کې دي. لله الحمد، دا د مونږ یو لوی افتخار ده چې په افغانستان کې ډېر علما دغه وجیبه د پیغمبرانو خصوصا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په ښه طریقه باندې رسولې ده. الله پاک دې ورته قبول کړي. یوه مسله مسلمانانو ورونو، چې علماو ته الله پاک د پیغمبرانو وراثت نصیب کړی. علامه ابن نجیم بحر الرائق کې لیکي، وی که چېرته یو عالم په یو جومات کې امام و، څوک حق نه لري چې د امام ته ووایي چې ملا صاحب د مانځه وخت پوره ده. عوام ورونو څومره د ادب نه لکه کلمه علامه ابن نجیم بحر الرائق کې استعمالوي. هغه علما د علم دومره لوی ادب ته که یو امام مانځه ته مخته کېده وخت پوره و، څوک حق نه لري چې امام ته ووایي چې قوم ودرېږه او مونځ قایم کا. ځکه دا وایي د علم احترامي ده. موږ علما خپل ځان په تاسې نه درندو. چاته چې د وراثت د پیغمبر حاصل شوی، چاته چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت الله نصیب کړی وي، نن زمانه کې پیغمبر نسته، د هغې وارث ده. د هغې احترام کې ابن النجیم وایي، علامه ابن العابدین الشامی رد المحتار کې وایي، او په بریقي کې د طریقې محمدي په شرح کې حقیقت الندیې کې عبدالغني النابلوسي وایي، د علم یو ادب دا ده چې امام ته به نه وایي چې ملا پورته ځه مانځه ته او د مانځه وخت پوره ده. دا د علم یوه بې ادبي راځي. خدای نه کار ده، یو لوی مصیبت سره سړی اخته کېږي. نو الله پاک دې موږ ته د علماو انشاءالله عوام ورونو دغه
خدمت نصیب کړی الله پاک ورته هغه خدمتو دغه احترام نصیب کړی که ورته نصیب نه وای علما یې دلته برکې نیولي د سپین ږیري بابا نه نیولې بېګا د شپې دلته ځکه دا حالات هم دغسې دي سپین ږیري دلته په دې جي باندې ګرځېدل هلته هغه کوم ځای کې چې دوی ډوډۍ برابره کړې که د علم احترام ورسره نه وای زموږ د علماو احترام ورسره نه وای نو کله څوک دومره تکلیف تېروي نو دغه یو لوی عزت ده علامه ابن نجیم انور شاه کشمیری فیض الباری کې وایي وی زه چې فکر کوم چې په احنافو کې شامل وي محقق لکه ابن نجیم وی زه وایم چې ابن نجیم لوی محقق ده سمه ده شهرت په دې راغلی چې شامي یو لوی عالم ده اما په تحقیق کې کومه جزئیات او تطبیق چې علامه ابن نجیم کوي هغه به یو لوی علم الله ورکړی هغه د احترام او د عزت په بنا باندې علامه ابن نجیم رحمه الله نه یو فتوا غوښتل شوې چونکې دی هم د مصر و د مصر لوی علمي مرکز جامع الازهر هلته یو څو علما مدرسین ول هغه هم ډېره مهمه مسأله د عوامو ورونو بلکې علماو طالبانو د ما نه نیولې باید ټول دغه واوري دلته په مدرسې د جامع الازهر کې علما دي اهلیت د تدریس او د درس لري اما هغه علما وسره نور علما یا هر څوک چې دی هغه راجګېږي سعی او کوشش کوي ان یعزلوهم عن هذه المنصب الشريف في الازهر الشريف په جامع الازهر کې چې کوم علما دي مدرسین دي یا نورې وظیفې لري بعضې خلک راجګېږي دوی له دغه منصب نه معزول کول غواړي دغه علما استعداد او اهلیت د تدریس لري بغیر د دې نه چې دوی اهلیت هم نه لري هلته معزولوي دغه ساعیین دغه خلک چې دغه علما له دې مدرسې نه باسي کوشش کوي چې معزول شي وایي د دې څه حکم ده ابن النجیم فتوا کړې وی دغه هر څوک چې که علما یې دي نو علماو پسې مونځ وایي مکروه ده دا ابن نجیم فتوا ده یو عالم یو جومات کې مدرس ده اهلیت د تدریس لري قضایي هم نه کوي یو عالم ده په یو مدرسه کې مدرس ده یو بل عالم راجګېږي یو ملا یو څوک راجګېږي هغه د مدرسې نه معزولوي وي ته لاړ شه دې مدرسې یو څوک جومات کې امام ده عوام یې یوه بله خبره کوي وایي ملا د جومات نه مونځ شړل دغه شړلو لفظ خطرناک لفظ ده خیر ده عوامو ورونو ابن النجیم وایي وی دغه امام عالم وي عالم دلته مدرس ده امام ده په مدرسې کې درس کوي دا بل عالم راجګ شولی د مدرسې نه لرې کړي دغه عالم پسې وایي مونځ مکروه ده دغه چا چې لرې کوونکی ده ځکه دغه امام فاسد هغه عالم او دغه ساعي فاسد ګرځي ځکه شرعا مشکله په دې امام کې نشته په دې عالم او مدرس کې نشته او چې ته سعی او کوشش کوې په دې باندې چې دی د مدرسې نه باسې د امامت نه یې باسې ته فاسد شې مردود شهادت یې باید د دغه عالم شهادت قبول نه شي یا د دغه سړي محتمي مار څوک چې وي او دغه انسان که عالم وي مونځ پسې مکروه ده ابن نجیم داسې سوال اوږدوي وړاندې ځي داسې وایي حتی وایي په دې کې شک ده چې دا سړی کافر نه شي ځکه وایي دې کې د علم اهانت څومره خطرناکه مسله ده د علم اهانت ده دغه فتوا ابن نجیم په یو کتاب کې نقل کړې المسائل الزینیه د ابن نجیم دوه کتابونه دي یو المسائل الزینیه الشهيرة بالمسائل الاقتصادية يوبل الفوائد الزينية فوائد الزينية دي الكتاب ده هيك انا ولا ما سرشتها هيك ثلاث قواعد دي المسائل الزينية الشهيرة فيما بين العلماء بالرسائل الاقتصادية هذا عنوان من يو كتاب لري غير پاسانه پیدا کیږي هغه کې دغه فتوا نقل ده علماو محتمینینو د جماعتونو مشرانو ملکانو چې عالم کې خو شرعي مشکل نه و موجود که د جماعتو د مدرسې او د تدریس نه وویست فسق مردود شهادت حتی ابن نجیم وایي
د کفر خطر ده څومره خطرناکه مسله ده بیا وایي موږ د خپل جومات امام وشړو مدرسه کې هغه مدرس و هغه مو وشړو څومره بده خبره ده الله پاک دې موږ ته د علم عظمت را نصیب کړي علم دومره لوی شان لري علم دومره لوی احترام لري الله پاک دې موږ او تاسې د علم احترام نصیب کړي مصنف عبدالرزاق یو حدیث راوړي هغه اخرنۍ خبره کوم یوه بیا داسې عامو افغانانو ته کوم مصنف عبدالرزاق الصنعاني کې حدیث راوړي عمر رضی الله عنه ته یوه ښځه راغله د علم احترام ورسره غرور او کبر نه ورسره هغې ښځې ورته ویلي وایي د ما مېړه مړ شوی پس د مرګ نه ما بچی زېږولی آیا د ما د شرعا جایز ده چې زه بل مېړه سره واده وکړم نو علما ناست دي ټول محدثین دي استادان دي علما اختلاف کوي امام بخاري هم دلته یو اختلاف کوي یو اختلاف نقل کوي چې یو نه مشکلاتو نه بخاري کې ده هغه آخر الاجلین علما وایي آخر الاجلین بعضې علما وایي عمر صاحب هم فتوا په آخر الاجلین ورکړه وایي نه په وضع د حمل باندې نه 4 اشهر و 10 به تېرېږي هغه موده به تېرېږي پس له هغې نه به دا بل مېړه کوي ابی ابن کعب ته مسله راغله دا ښځې ابی ابن کعب نه پوښتنه وکړه هغه ورته ویلې نه همدغه وضع د حمل د قرآن آیات ته صریح آیات ته په دې باندې چې د حمل موده هغه وضع ده بچی ده چې بچی وزېږوله دې ته جایز ده چې عدت تېر شي نو هغه ورته ویلې دې ښځې ته ابی ابن کعب رضی الله عنه وی عمر ته ورسه څومره په حق باندې مین ول امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ابی ابن کعب ورته وایي ښځې ته عمر ته ورسه ورته ووایه چې تا کومه فتوا ورکړې دا صحیح نه ده او ښځې ته یې ویلې که عمر بیرته زه تی ما پسې رالېږلې زه دلته ناسته یم ناست یم ځم نه عمر ته راغله وي تا چې کوم آیات ما ته فیصله راکړې ابی داسې ویلې د قرآن آیات یې راته وویلې عمر رضی الله عنه ورته ویلې ورسه ما ته ابی راوله ابی رضی الله عنه په مانځه ولاړ ده خو هغه عالم و چې حق ورباندې غالب و صحابه هغه څوک ول اشداء على الكفار رحماء بینهم خپل مابین کې ډېر مرحمت او کافرانو سره ډېر دغه آیات نه بعضې خلک غلط تعبیر کوي خلک وایي اسلام دین د تشدد دین نه ده اما دلته دوه خبرې دي اسلام دین د کافر سره د تشدد دین ده د مسلمان سره د مرحمت دین ده کافر په اسلام کې د مارو د لړم حیثیت لري مارو لړم سره څوک مرحمت نه کوي که سړی خپل کور کې کوټه کې مارانو لړمانو ساتي رښتیا وایي هغه سړي ته سړی قمقل وایي نیکې نیکې نه ویستلی ژوندی ماران او ژوندي لړمان کوټه کې ساتي وي دا دوستان دي دغه سړي ته به خلک احمق وایي ځکه دښمن ته سړی باید مرحمت ورباندې ونه کړي اما د مسلمان سره مرحمت ته علامه ظفر احمد عثماني علو سنن کې لوی بحث کوي القومية المتحدة په دغه عنوان باندې د مسله باندې تحقیق کوي جزاه الله خیرا منه نو ابی ابن کعب په منځه ولاړ د ښځه راغله خو هېڅ په ابی ابن کعب کې چې الله حضور ته ولاړو هېڅ فرق پکې رانغی چې عمر راولي عمر به ما ته اوس څه وایي بدې به راته وایي که ښې به راته وایي چې زه امیر المؤمنین یم د ما په خلاف دې فتوا کړې هغې ته امیر وایي بیا وروسته درته وایم زمونږ د علماو نه یوه ګیله اکثره هغه سیکولران کوي چې زمونږ عام افغانانو نه یم بیا ورسره بدرګه کوي د صلح یو وړاندیز تېر کال مې هم کړی یوه خبر بیا هم کوم هغه سیکولران چې د علماو مخالفین هغه څوک چې د علم او د الله د دین د قایمولو مخالفین دي دومره لوی مجالس چې موږ علما په افغانستان کې قایموو نشته یو ورځ د افغانستان په دې 18 کلن حکومت کې او نظام کې تر اوسه
یوې مدرسې ته حکومتي چارواکی نه راغلی خو یې ورې پرېږده د معارف او د تحصیلات عالیو یو تقدیر یې نه ده کړی چې تاسو هم د ملت ته څومره خدمتونه کړي نه دغې مدرسې ته او نه بلې ته بلکې زموږ د تاسو ټولو د هغې پذیرایي په دې باندې کړې زندان ته بوځه مړ یې که او په کال کې یې ورې راسه دا تعلیم د هرات نه چیشته راغلی دا د قندوز نه چیشته راغلی دا د هرات نه چیشته راغلی دا د غزني نه چیشته راغلی د کابل په پوهنتون کې د ټول افغانستان محصلین شته په جلال آباد کې د ټول افغانستان محصلین شته د تا د اردو په صفونو کې د ټول افغانستان اردو شته د تا په نظامي قطاعاتو کې د ټول افغانستان خلک شته د تا د خوست او د پکتیا او د کونړ او د فلان فلان په پوهنتونونو کې ټول خلک شته ولې زه مجرم شوم ولې ما ته مجرم وایې ولې ما نه دغه غوښتنه کوي چې تا ته د شره پکتیا طالب راځي ولې ما نه دغه پوښتنه کوي چې تا ته ولې د بدخشان د تخار طالب راځي بیا ما نه غوښتنه هم کوي چې تاسې مونږ سره د صلح په لاره کې هېڅ هم نه دي کړي تا د ما سره څه کړي خو نه د امریکا نه راغلی وم نه د پاکستان نه راغلی وم زه هغه یو څوک وم چې د دغې وطن بچي مې د دغه وطن دپاره تربیت کړي وو ټولو علماو دا ما سره بالمقابل د دښمنۍ چلند کړی نو زه هم افغان یم د تا د چلند په مقابل کې زه هم افغان یم یم مسلمان هم یم نو چې ته ما سره داسې چلند کوې داسې نه غوښتنه کوو موږ اوس هم کوي قسم په الله افغانان ورونه موږ اوس هم کوي ځکه تا ما سره د دښمن چلند کړی ما د تا سره تر اوسه د دښمن چلند نه ده کړی د تا په مقابل مې وسله نه ده راخیستلې د تا په مقابل باندې مې خلک وسلې ته نه دي هڅولي اما د تا هر یو حرکت ما سره دښمنانه چلند ده د حکومت په ټولو چارواکو د رئیس جمهور نه نیولې تر کته ټول افراد دې واوري که د افغانستان د مسلې حل کول غواړي د علماو سره دې ښه چلند وشي د مدارسو د افغانستان ته د افغانستان یو هغه مقدسو اماکنو په سترګه وکتل شي انشاءالله مسله خپله حل کېږي چې ته هغه مقدس اماکن چې دغه افغانان ورونه د ټول افغانستان نه موږ سره په مجلس کې ګډونوال دي دا مادیاتو ته نه دي راغلي د دغه روحاني مراکزو د احترام او عزت دې زړونو کې ده ځکه نن دلته موږ سره په مجلس کې شرکت کوي نو که تاسې غواړئ چې دغه خلک په قرار کوي دغه اماکنو مقدسه ورته احترام ولرئ چې احترام راغی ته ما ته احترام وکړه او په مقابل کې مې درته احترام کړی ویې ګوره ځکه ما تېر کال د موږ 110 کسانو فارغان سږ کال مو 114 د وړې دورې تقریبا 15 د لویې دورې طالبان دي هغه د موږ وصل ونسل مدرسه مو وګورئ 12 کوټې مو دي نور نه جهېدل پرون څه محصلین راغلي وو د کوم پوهنتون نه یا چاته نه علم المحصلین څه شول وایي چې مدرسې ته ننوتل په ژړا شول چې دومره مشهوره مدرسه دا د دې بنا تا ما سره د دښمن چلند کړی او ما تا ته جامعې ته د جامعې علما مې وړاندې کړي هغه څوک چې خلکو ته انسانیت او بشریت ورکوي خبر پوره کوم ابی ابن کعب رضی الله عنه مونږ چې خلاص شو هغه ته ورغی عمر صاحب ته عمر رضی الله عنه ورته وی ابطل الابيه ما چې کومه فتوا کړې وای هغې کې زه غلط شوی الان رجعت عنه زه تېر وګرځېدم د تا فتوا حقه ده راځئ علماو کوم علمي تحقیقات یو خیر د علماو کوم علما چې هوښیار یې خیر د عقل الله انسانانو ته ورکړی فرق لري ای علماو حسد ماده ممکن شته خیر د تر دې تېر شئ هغه علما چې نه پوهېدل هغه په دې پوه کوي چې دغه د اختلافاتو زمانه نه ده باید موږ دې ته متوجه شو چې موږ یو چا سره اخته یو خلک مو دین ورکوي موږ په فروعاتو کې ما بله ورځ طالبانو ته ویلې خبر د کولو هم نه ده خو کله سړی مجبور شي ویږي په افغانستان کې مسلمان ملا نشته هغه ملا هم کافر هغه منبر نه دغه ملا هم کافر دغه منبر نه هغه ملا هم کافر دی مسلمانان شو په فروعو باندې خیر د علماو د الله په خاطر علماو د دغې مسلې نه تېر شئ راځئ یوارې موږ د خپل ازادۍ یوارې ولمانځو خپل ځان آزاد کړو هر څه ترلاسه کېږي هغه فروعي اختلافاتو کې به مخامخ کېنو ذکر په معنا نه پوهېږي نو دا بسې او که پرې پوهېدې دا یې غلطه کړې
خیر ده دا یې غلطه ته فکر دې باندې وکړه دومره تشنج به ترې جوړوه چې بیا د مسلمانانو په مابین کې یا نورې داسې فروعي اختلافات یوه خبر به هم کوم خو دا خیر ده دا یوه د کابل په زړه کې یوه لویه علمي مجلس ده ضرور به حکومتي چارواکي وي زمونږ خبرې به اوري زمونږ د علماو د طرف نه ځکه د افغانستان مظلوم ولس هره ورځ په سلګونو کسانو وینې څاڅي دا د علماو وجیبه هم ده دا د عامو مسلمانانو وجیبه چې دغه وینه تویېدنه بند شي اما یوه غوښتنه ټولو جهادي لیډرانو نه کوو خیر د نوم به یې لږ په ادب یاد کړم د استاد صیاب نه نیولې تر حکمتیاره پورې د مجددي نه نیولې ده او بیا تر دا نور ټولو جهادي لیډرانو او هغه څوک چې د دې نظام په مقابل کې امارت اسلامي ده د هغې د ټولو مشرانو نه د حکومت دولت اسلامي د دې ټولو مشرانو نه مې یوه غوښتنه ده خیر ده ټول افغانان یې اما د افغانانو یوه عرضو ده چې هغه اسلام حاکمول دي د افغانانو عرضو اسلام حاکمول دي دلته اشغالګران د دې وطن نه وتل دي دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده اسلام حاکمول د ټولو افغانانو اسلام حاکمول خریدي یرغلګر د افغانستان نه د وتلو هغه د ټولو افغانانو ارزو ده یو وړاندیز کوم ای جهادي لیډرانو ډېرې خپل مقصدونو دپاره مو ټولو افغانانو ته معلوم شو دی به لږ ډېر وښیم ځکه بلډینګونو نه مو معلومېږي چې د الله دپاره نه وي او اوس ونې رادي همداسې دي راځئ نور د افغانانو په وینو باندې لوبې مه کوئ یو مشهور فیلسوف یوه ډېره نادره کلیله نقل کول بیتوبا الهندي ویه خورې خبره مې لږ داسې ښه غوږونه باندې واورئ وایي باران یخ د شادیانو یخ شوي کلیلة ودمنه بیتوبا الهندي فیلسوف تېر شوی وایي ډېره یخني وه ساړه ول شادیان ناست وه ډېر یخني کې د اور پسې وګرځېدل اور نه پیدا کېدل لږ وګرځېدل یو شی ده حیوان ده کله چې د شپې مزل کوي رڼا کوي شمپرکانو دي چونجیو کې یو قسم شی ده عربي کې ورته یراعه وایي رڼا کوي د شپې دا چې شادیانو ولیده نو دوی ویلې چې سکروټ هم پیدا کړه بس دا یې راوړه دلته ناسته وله دا چونجۍ یا شمپرک دا ناستو شوه رڼا یې کوله دوی زر زر لاړل خسې راټول کړل په دې اچول پوکول یې پوکول یې پوکول یې او دلته یو مرغۍ ناسته ونه کې اګرې چوارې را ګورته راوکړو وی غرق څیا دا سکروټه نه ده دا یراعه ده دا یو حیوان دی هغې نه اور نه بلیږي ولې ځان تکلیفوئ هغوی فکر هم نه کوه وایي نه اوس اور ګرمېږي اور نه ګرمېده اور ګرم نه شو هېڅ اور څومره زورونه یې چې وهل یو هغه ورته راغی دا مرغۍ غږونه کول غږ یې نه اورېد شادیانو اخر راوالوتله وایي ای خلکو ای شادیانو دلته یو انسان تېرېده وایي هغه ورته ویلې چې مرغۍ مه ورځه ډېر کم عقل خلک دي ډېر ساده مخلوق د شادیان هغه اور نه اخلي دی ټوکوي پسې لرګي وي ده د مرغۍ خبره ونه منله چې ورغی شادي ته یې وي دا سکروټه نه ده هغوی خو ډېر ستړي شوي وو غوسه ورغلې وه ده مرغۍ راواخېسته په مځکه باندې یې ویستله هغه یې مړه کړله زموږ د افغانستان د صلح وړاندیزونه دا په یراعه باندې لرګي اچول دي خیر د هغه څوک چې د دې نظام په مقابل کې کوم وسلوال پاڅون کړی هغه هم افغانان دي هغه هم د افغانستان نه نیمایي ډېره خاوره یې په لاس کې ده دغسې وړاندیز دا د یراعې باندې اور بلول دي باید افغانانو ورونو څوک بیا ونه وایي ټول علما دې ته تیار دي چې د افغانستان حل راسي خو علما د الله نمایندګان د پیغمبر نمایندګان د سیکولریزم او د کفر غلامان نه دي یوه خبره باندې صلح ده د افغانستان ټول علما تیار دي اسلام به حاکم وي او غربي یرغلګران به د افغانستان نه وځي په دغه مسله باندې موږ خپل افغانان یو خیر ده که خپل مابیني جنګونه سوي
الله پاک را ټول افغانانو په مابین کې اتحاد راولي ټولو جهادي لیډرانو د الله په خاطر پاچاهي نه درځي لس کاله مو نور د ژوند نه دي پاتې مړه کېږئ خیر ده په د افغانانو رحم وکئ هر څوک چې د افغانان زعیمانو مشران دي راځئ نور په دغه ملنډو نه تېر شئ قسم په الله ټول افغانان مو پېژني په یراحه باندې اور مه بلوئ ښه در باندې خلک پوهېږي چې په هغې اور نه بلېږي داسې خلکو صلح ته وړاندې کړي چې هغه د یراحې مثال لري په هغې اور نه بلېږي که غواړئ چې په چا باندې د صلحې اور بل کړئ د افغانستان هغه مخلص روحانیین د افغانستان ولس ته منل شوي افغانان چې په اسلام مین دي هغه وړاندې کوي خیر دی نورې تر پردیو زتونه تړئ مه وایئ چې دا د پاکستان او د انګلستان هغه خبر باندې نور خلک مه غولوئ که چېرته د پاکستان مسله وئ که زه دا یو طرف ته د پاکستان وي دا د افغانستان بل طرف ته چې څوک د چا اعانت کوي ټوله ایالات متحده امریکا ده ټوله مکمله اروپا ده ګوره دوه لویې وچې بله استرالیا ده چې د اسلام د دنیا بله درېیمه وچه ده د اسیا څومره هېوادونه دي د عربي متحده جزیرة العرب څومره هېوادونه دي دا ټوله دنیا راجمع یو پاکستان نسي نسکورولی خو تاسې په یراحه باندې اور بلوئ تاسې داسې فکر کوئ چې یراحه به اور واخلي نه اخلي ای افغانانو هغه جهاد چې د دې تاسې د نظام خلاف جهاد پاکستان ده دغه پاکستان زه سمه د دی د طالبانو ملاتړ کړی وي تاسې ټوله دنیا یې ټوله متحده امریکا یو مملکت نه ده اتحاد ده اروپا یو اتحاد ده استرالیا یوه بله وچه ده په اسیا او په افریقا کې ټوله دنیا در سره ده ولې مو یو پاکستان باندې بیا زور نه رسېږي ومنئ دا چې دا د افغانستان یو څو مظلوم ولس د افغانستان یو څو قهرمانان خلک راجګ شوي هغه څوک دي چې په الله باندې ایمان راوړی هغه زبرځواک سره مقابله کوي هغه یې نن په چغو راوستلی دغه د غیرت چیغه پردیو باندې مه تړئ دا د افغانانو افتخار ده راځئ که غواړئ یو نوم بل باندې مه تپئ زه هغه عالم یم تر جهاد پورې تړاو نه لرم یو عالم یم چې د الله د دین عالم یم ټول عمر مې په افغانستان کې تېر شوی غټ شوی په افغانستان کې یم خو خیر د افغانانو ورونو ای د حکومت چارواکو د جهاد لیډرانو د طالبانو مشرانو د افغانستان په د سلګونو تنظیمونو مشرانو په یراحه اور مه بلوئ د زړه نه راجګ شئ که صلح اور بلوئ سم اور ورکئ چې سم اسانه صلح راسي لرګي خو اور واخلي موږ مه غولوئ په یراحه اور نه بلېږي پته مو موږ پوهېږو په دې باندې موږ چې دغسې خبرې کوو موږ ته خطر شته ځکه د دوی د بادارانو د وجې نه موږ چې ښه وړاندیز ورته کوو بیا هغه لکه مرغۍ بیچرګۍ غوندې په مځکه باندې مولي خیر د زموږ علماو دا یې وجیبه وله که په چا بده لګېږي که ښه لګېږي ملت ته موږ خپل ملت ته الله پاک د یو اسلامي نظام ټول افغانان په اتفاق او په اتحاد راولي دې باندې ګورې افغانانو دا اخرنۍ خبره کوم تر دې نه بل مقدس مجلس افغانانو شته چې د بخاري ختم علما وایي د بخاري په مجلس کې دعا قبلېږي رښتیا ووایي په سلو کې خو به نیمایي زړه کې یو څه ښه اوښتي ځکه د افغانستان د حالاتو مطابق لکه مخکې هلته یو چیغه چا وکړه ټول خلک ورخطا شو دغه د افغانانو چې د مقدسو ځایونو ته دا راورسېده نور به څه کېږي خیر د افغانانو ورونو مجلس کې هر څوک یې قومي مشران یې حکومتي خلک یې هغه علما یې چې بې طرفه علما یې چپ مه پاتې کېږئ دغه مبارزې ته یوه نړۍ ورکئ چې افغانان په خپل مابین کې صلح او اسلامي نظام راتلل کافران موږ دلته څه کوو چې موږ ساتي موږ الله ساتي موږ به وچه ډوډۍ وخورو خو چې زموږ په وطن کې وینې توی شي اوس هم موږ وچه ډوډۍ خورو اوس هم موږ په دې وطن کې خپل دهقانان موږ ته وظیفه راکوي اوس هم موږ د خپل وطن موږ په خپله روان کړی موږ ته د خارجان یا بل وطن د خپل وطن نه جوړوي الله پاک دې په موږ باندې رحم وکړي پوهېږم وخت مې ډېر ونیو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
اخر کې یو خبر چې د موږ والد رحمه الله د موږ کورنۍ کوم مشران چې هغه ټول ته دعا وکړي چې موږ ته دغه یو ښه بنیاد کېښودلی ده. والد رحمه الله شیخ محمد عبدالرشید نور الله مرقده، د موږ نیکه شیخ محمد نبي جان اخندزاده چې هغه اول والد جامعي، او شیخ محمد عبدالقدوس جان نور الله مرقده، شيخ عبد الستار جان نور الله مرقده، او شيخ عبد الرحمن نور الله مرقده، چې دا د موږ د کورنۍ اسلافو مخکیني ټول مشران شاغه سیب ورکۍ سیب دا ټول د موږ مشران دي، د ټولو علماو د افغانستان مشرانو دې ټولو ته دعا وکړي الله دې په ټولو باندې رحم وکړي. کاکا صاحب د موږ مشر د موږ د کورنۍ، او ما نه ډېرو خلکو دعا یې غوښتلي دي، دې به کاکا صاحب ورته دعا وکړي الله دې هغه د دوی ټولو دربار کې ورته قبول وګرځوي. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.